جنرال موبین وای خزینه مظاهرچیانو د کنځلو ترڅنګ امیر المؤمنین پورې د پاکستان جاسوسان وګڼلو. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د کابل په امنیه قومندانۍ کې د طالبانو ویان جنرال موبین په یو ټلویزیوني مرکه کې له دې سره په کابل کې د ښځینه مظاهرچیانو د توند چلند له کبله شکایت وکړ. نوموړي وویل چې یو شمېر ښځینه مظاهره کوونکو د او ان د دوی امیر المؤمنین عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته کنځلې وکړې او د پاکستان جاسوسان یې وګڼل. نوموړي دا هم وویل چې دوی یې د ښځو مظاهرو مخالف نه دي، خو شرط یې دا دی چې د مظاهرو لپاره باید وار د مخه د کورنیو چارو عدلي وزارتونو یا سترې محکمې څخه اجازه واخلي. جنرال موبین په دې مرکه کې دغه راز ښځینه مظاهره کوونکو تورنې کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنو او د دې کار لپاره د کیسو جوړولو په موخه لاریونونه کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.